دا د هغې ورور لپاره راټول شوي کوم ورور چې تېره شپه دکان کې اور لګېدلی او دکان یې په بشپړ ډول له منځه تللی. د بیچاره خپله ځمکه یې خرڅه کړې او هغې باندې دکان کړی و تر څو کور دپاره پکې حلاله نفقه وګټي. زه د دې ټول کلیوالو په هغه څېرو کې خفګان ګورم. د دوی په څېرو کې زه هغه درد ګورم چې د ورور باندې زړه درد کوي. دغه مو ګورئ چې د دوکان دغه شیان ټول راټول کړي دي، دغه هم ټول سوي دي. خو مخکې له دې چې تاسې همکاري وکئ، له هغې مخکې موږ له خپل ځان نه شروع کوو. څومره دغه ملګري چې هر څومره اواز وي، یوه وي که دوه وي، جوړ کړی بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړی بلا. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنو لیدونکو، د کوم ځای کې تاسې چې ګوره ډېر خلک راټول شوي، دا ولې راټول شوي دي؟ دا د هغې ورور لپاره راټول شوي کوم ورور چې تېره شپه دکان کې اور لګېدلی او دکان یې په بشپړ ډول له منځه تللی. خو الحمدلله موږ تاسې ټول مسلمانان یو، په سخته ورځ کې خپل مسلمان ورور ته لاس ورکوو، هغه راپورته کوو. د دې کلي نه چې ما څومره پوښتنه وکړله کلیوالو نه یې، دغه دکان د بیچاره خپله ځمکه یې خرڅه کړې او هغې باندې دکان کړی و تر څو کور دپاره پکې حلاله نفقه وګټي. خو بدبختانه چې دکان یې بېګا د جمعې په شپه باندې، نن د جمعې ورځ ده، له منځه تللی. قدرمنو لیدونکو، تاسې باندې مو غږ کوو چې راځئ د دغه ورور سره مرسته وکړو، همکاري ورسره وکړو. خو مخکې له دې چې تاسې همکاري وکئ، له هغې مخکې موږ له خپل ځان نه شروع کوو. څومره دغه ملګري چې هر څومره اواز وي، یوه وي که دوه وي، یو څو ملګري به دلته راشي او د ټول ملګري به کومک ورسره وکړو. ځکه بهترین مسلمان هغه دی چې بل مسلمان چې په سخته ورځ کې وي دی لاس ورکړي، چې څومره یې وس وي، سړی په خپل وس باندې ګناهګاره ده. خدایا اور په مونږه دغه ستا څلور کنجه جهان دی پوره وشول څلوېښت کاله یرغلونه دي بد حاله خدایا اور په مونږه دغه ستا څلور کنجه جهان دی زما وطن افغانستان دی د خپل قدرمنو لیدونکو، د چا چې څومره وس هوا ده دلته، حاجي صاحب وکړله، نوره وکړله، نوره وکړله، الله دې ورته قبول یې منظور یې کړي. فقط یو څوک چې د یوه نیک کار اراده هم وکړي، همغومره الله پاک اجر ورکوي. که نه د چا سره پیسې نه وي، په زړه کې فقط دومره اراده کړې وي چې کاشکې ما سره پیسې وای، ما نن پکې همکاري کړې وه، دغه انسان ته الله پاک همغومره اجر ورکړلو. فقط نیت مهم ده. ښه لیدونکو، تاسې دغه مو ګورئ چې د دوکان دغه شیان ټول راټول کړي دي، دغه هم ټول سوي دي. او هغې تر څنګ به تاسې دغه دکان ګورئ چې بیخي هغه چت یې رسنلی دی په دې خاطر باندې چې دغه دکان وژغوري. خو بدبختانه دا چې نه دي توانېدلي دغه شیان خوندي کړي یا یې وژغوري، بس نصیب دې کې شوی و. حاجي صاحب، دغه پېښه څو بجې رامنځته شوله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سره محترم تاسو نه ډېره مننه چې تاسو موږ ته د بتخانې سیمې ته تشریف ور وړه. اگر چې مو ته اوس بیخي ګیله درېږي، دا د سلطان و نیم بجې ټیم و، په دې ټیم کې لمونځونه کېږي. دا پېښه په دې ټیم کې رامنځته شوې وه، د لمانځو په ټیم کې. دغه نفر د دکون چې کړی و څومره وخت کېږي او کوم ځینې فایل کړلو دغه دکون؟ دا د کون تقریبا د 15 شپې کوله به کېږي. دا د کون کړه ده، دلته لږ څه مځکه لرله، مځکه یې ورته هار څکه ده او دا کور یې پروان کو. دا د فلور نه ډېر وړه پوتي و، اتیمون و، نږدې په خاطر د کون مکلو چې د خپل کور د پوره نفقه پیدا وکړه. قدرمنو لیدونکو، زه د دې ټول کلیوالو په هغه څېرو کې خفګان ګورم. د دوی په څېرو کې زه هغه درد ګورم چې دغه ورور باندې زړه درد کوي. زه پوهېږم چې دغه ورور به په دغه کلي کې حتما د دې کلیوالو سره یوه خره بیا کړي. خو بهترین خلک هغه دي چې یو ځای کې ښه وخت تېر کړي، یوه خره بیا وکړي. د دوکان باندې د ټول کلی آباد و، که څوک به کور کې و که نه و، یو ماشوم یې ورته راولېږلو، حتی هغه قرض به یې ورسره کولو، هغه میلمه هر څه د دوی په خوندي و. خو انشاءالله دا د موږ داسې ټولو مسؤلیت ده چې اوس دغه ورور ته په دې سخته ورځ کې لاس ورکړو او دغه راپورته کړو. باید دا ونه وکړم چې دغه ورور به حتما ډېرې قرضې به یې کړي، کلیوالو سره به قرضې هم وي. فکر کوم چې هغه کتابچې به یې له منځه تللي په دې هغه کې، قرضونه به یې همداسې پاتې شوي وي. خو له تاسو نه مې غوښتنه ده
چې د ورور سره راځي همکاري وکړو. زما په هغه چا باندې ډېر زړه بدېږي څوک چې د خپل کور دپاره حلال رزق ګټي او بیا داسې کاروبار جوړ کړي، هغه هم ځمکه ورته خرڅه کړي، هغه بیا وسوځېږي. داسې خلکو باندې مې واقعیت زړه بدېږي. راځئ بیا مو سره همکاري وکړو، دغه دکان ورته جوړ کړو، ورته پټ کړو، نوره همکاري ورسره وکړو او د مونږ چې کومه وسه وه او د مونږ چې کوم مسؤلیت و مونږ ادا کړلو. مونږ د دغه ورور غږ تر تاسو در ورسوو او بقي کار د تاسو دی. دغه دوکانونه به حتما قرضې هم بند کړي وي او مځکه دې هم خرڅه کړله. بل کومه طریقه شته د کور دپاره چې ته د خپل کور دپاره حلال رزق وګټې که دغه یوازې دغه دکان و؟ ملا خو یو دغه دکان و نوره خو تیږو مزدورۍ دی، دغه مزدورۍ سره کوو. دغه دکان و دغه دکان مو کولو، یو پر مو مځکه خرڅه کړې وه، هغه نه مې دکان کړی و، هغه دا د وګیا وس و. دا دکان خو حتما هغه د قرضو کتابچه به هم کیسې وي. قرضو کتابچه کې سوي دي، کیسې وي. دکان سوا ده او قرضې باقي سوي. بالکل. همدغه مهال تو ډېر لیدونکي د کس یې، څه غوښتنه لري خلکو نه؟ د خلکو نه دا غوښتنه چې موږ سره خپل کمک وکړي دی. د کلیوالو نه ډېره مننه کوو چې وګیا ټول شوی و دا ور، اگر چې مړ کولو نه و خدای خپل کوشش وکړو، بندګي واسې وکړو خو نه وشوه. بالکل. الله پاک دې ته اجرونه یې ورکړي، الله پاک دې یوازونه یې ورکړي، هغه یوازونه موږ دې ته نه شي ورکولی. هر چېرته چې درد وي او هر چېرته چې ستونزې وي موږ خپل وس پورې رسیدګي ورته کړې ده، بیا به یې ورته کوو، بیا به یې ورته کوو. نو دغه د موږ مسؤلیت و او باقي مسؤلیت ستاسو دی چې د غرو سره همکاري وکړئ، مرسته ورسره وکړئ. تاسو به د ټولو کلیوال تاسې وګورئ چې څومره کلیوال د دوی په څېرو کې هغه خفګان وګورئ، د دوی په څېرو کې هغه درد وګورئ. ښه وخت چې څوک چېرته تېروي هغه به ښه یادېږي. راځئ دغه مړاوې هیلې را ژوندۍ کړو، راځئ د ده دغه درد چې په زړه کې دا درد دی ورته ختم کړو، همکاري ورسره وکړو تر څو بېرته همدغسې دوکان یې فعال شي، کلیوال هم خوشحاله شي او دی هم خوشحاله شي، موږ چې ټول بېرته خوشحاله شو. خو دا هغه وخت ممکن ده چې موږ داسې ټول لاس سره یو کړو، همکاري سره وکړو، دغه ورور ته یې وسپارو چې بېرته د دوکان جوړ کړه. نو دا خپرونه دلته پای ته رسومه، تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت درته غواړم. جوړ کړی بلا وخت وشو چې وران دی، زما وطن افغانستان دی، د خپل ځان راته ګران دی، پاک الله خو دې نور جوړ کړی بلا وخت وشو چې وران دی، زما وطن افغانستان دی، د خپل ځان راته ګران دی، پاک الله خو دې نور جوړ کړی بلا وخت وشو چې وران